عمر فاروق رضی الله عنه په ټوله شپه ګرځېد. یو ورځ یو ځینې کافران راغلي، وایي زه د مسلمانانو خلیفه ګورو، دا به څوک دا به څه رقم سړی ازبرای خدا دا څنګه عمر دی چې د شپې زموږ بچیان چغې کړي، ښځه ورته وایي چې عمر راغی غلی شه، دا څنګه سړی دی چې ویې ګورو. چې راغی د چا نه پوښتنه وکړه چې عمر فاروق به چېرته وایي، نو مدینه منوره کې. هغه ورته ویل اوس د مسجد نبوي نه داسې ووتل. یهودیان چې داسې د مسجد نبوي نه د باندې ورپسې راووتل چې ګوري دی په شګو کې پروت دی، سر ته تیږه ایښې. څلوېښت ملکونه یې لاس لاندې، څلوېښت ملکونه یې د لاس لاندې دي. په دې ایران کې یو قوي جنګ وخت اول دلته را رسېدل. تیږه سر ته ایښې په شګو باندې پروت دی. نن به زه په شګو څم لس پیرې خو د اواز کټ څنډم، شل پیرې خو د لمن څنډم، په شګو پروت دی او سر ته تیږه ایښې. دا خلک حیران شو چې دا به یې که به دا نه یې ولا که به یې څوک. چا نه پوښتنه وکړه وروره عمر ګورو څوک دی؟ ویل دغه دی، د تیږې دی سر. خلکو چې د سر ته تیږه ولیده او په شګو یې د املاس ولید، نه پوښتنه کوي نه ګیږنه کوي، یو وارې چغه وهي ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په منبر ولاړ دی، خطبه ورکوي. یو کمیس یې په غاړه دی چې په هغې کې 14 پیونده لګېدلي، یو پیوند پکې د پوستکي. چا ورته ویل عمر فاروقه زه به درته یو ښه کمیس جوړ کړم ځکه ته خطبه وایې. او وایي نه، پیغمبر علیه السلام په ژوند فرمایلي والفقر فخري، غریبي زما فخر دی. او ما ته په دې باندې فخر حاصل دی چې ما یو داسې کمیس اغوستی وي چې په هغې کې پیوندونه لګېدلي. خلک خو هغه خلک دي، منګ به څه وکړو، تاسې به څه وکړو. منګ که د خپل ګریوان کې سر دننه کړو، منګ قضاوت وکړو چې موږ د دین دپاره څه کړي دي. اول ما څه دي او بیا تا څه نه دي، بیا بل څه نه دي کړي. لاړل هغه چا چې رضا د پاک سبحان کوله، او چا مالیاري چې د حضرت د ګلستان کوله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلکو ته دا ثابتوي چې زه د مسلمانانو خلیفه یم، نه ځان پسې توره ګرځوم، نه ځان پسې باډي ګارډ ګرځوم، هېڅوک ځان پسې نه ګرځوم، او خلک به په دین باندې عمل کوي. ځکه چې اسلام خو امن دی، سره او سپین په لاره خطا که څوک لا نه کوي. سهار جمع ته راغی، د شپې نه ظالم راغلی، په محراب کې ناست، توره په لاس، 40 صفه د مسلمانانو عمر فاروق رضی الله عنه پسې ولاړ دی، د سهار جمع ورکوي. د خلیفه بادشاه دا به جمع ورکوي. نن بادشاهان په مونځ نه پوهېږي، نن چې څونه اسلامي بادشاهان په اسلامي ملکونو کې په مونځ نه پوهېږي، په کلمه نه پوهېږي، په بسم الله